د زنانو حکمرانی څنګه ده؟ آیا په اسلام کې د اجازه شته ده؟ نو په قران کریم کې 15 سپاره کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې الرجال قوامون علی النساء. الله فرمایي چې سړی مشر دی په زنانو باندې. د وجه ډیر علماء دین دا مسله راوستي ده. په حدیث کې د الله رسول فرمایلی دي چې د زنانو لپاره حکمرانی نشته. د الله رسول فرمایلی دي وای هغه قوم به چرته هم کامیاب نشي کوم قوم چې په ځان باندې زنانه مشري کی. د بس خلک ته پوس کې چې اخر دا ولي په اسلام کې د زنانو لپاره د حکمرانی د اجازه ولي نشته. نو ملګرو اول په خبر باندې ځان په کول غواړي. په دې دنیا کې د انسان په شکل کې الله سبحانه وتعالى دوه قسمه جندر پیدا کړی دي، دوه جنسونه چې یو دی سړی او بل دی ښځه. په اسلام کې د سړي او ښځې په مابین کې ګوره فرق نشته. فرق په بعضي مسایلو کې دی. بعض ځایونه داسې دي چې په هغې کې الله سبحانه وتعالى برتري زنانه له ورکړې ده، هغې مخکې کړې ده. او بعض داسې ځایونه دي په اسلام کې چې په هغې کې الله سړی مخکې کړی دی او زنانه وروسته ده. سړی او ښځه چې الله سبحانه وتعالى پیدا کړي دي هر یو له څومره طاقت ورکړی دی دغه طاقت موافق هغه ذمہ داري هم ورکړې ده. بایولوژیکلی میډیکلی دا خبره ثابت ده چې واقعي د زنانه او سړي په مابین کې ډیر فرق دی. د ښځې هغه سایکالوجي ډیره جدا ده د سړي نه. لکه مثال په تور یو خاندان دی چې په هغې کې ماشومان هم موجود دي او دغه شان مشران کسان هم په هغې کې شته دی. نو کله چې یو غټ کار راشي، دروند کار، ګران کار، نو هغه په مشرانو باندې کېدلی شي. د ماشومانو کار هغه د غټو سړو نه اخیستلی کېږي. د غټو سړو چې کوم کار دی هغه د ماشومانو نه اخیستلی کېږي. نو همدغه شانتې الله سبحانه وتعالی طاقت ورکړی دی جسماني لحاظ سره سړي له. دې وجې نه د حکمراني کولو یو زور غواړي، دماغي، جسماني، او دا یو غټ مسؤلیت دی. دې وجې نه دا صرف او صرف سړي ته ورسپارلی شوی دی. دې نه علاوه د زنانه چې کوم نفسیات دي، سایکالوجي، دا ډېره بدله ده د سړي نه. ور د انسان دوه حالتونه دي، یو د عقل حالت دی او یو د جذباتو والا حالت دی. دا خبره تجربه شوې ده او رزلټ دا راوتی دی چې واقعي سړی اکثر چې کومې فیصلې کوي نو هغه د عقل نه کوي. او زنانو کې اکثر خبره دا ده چې په هغو کې اکثریتي لحاظ سره فیصلې په جذباتو باندې کېږي. یعنې د زنانه چې کوم ایموشنز دي، جذبات دي، هغه په عقل باندې حاوي. او د سړو په باب کې عقل چې هغه حاوي په جذباتو باندې، په ایموشنز باندې. دا واضح فرق دی چې ټول انسانانو ته معلوم دی. تر دې چې لیبرالیزم او فیمینیزم ولا خلک ټول زموږ سره دا خبره مانی، په دې باندې هغه زموږ سره متفق دي. په دې خبره باندې دوی هم یقین ته رسېدلي دي چې واقعي د سړي او ښځې په مابین کې ډېر فرق دی. خو تاسو وګورئ ملګرو، دغه خلک همیشه دا اواز اوچتوي چې جنډر ایکوالټي پکار ده، د سړي او ښځې په مابین کې فرق نه دی پکار، بلکې کم کار، کومه ذمهواري چې د سړي ده هغه شان زنانه له هم ورکول پکار دي. او دا ډېره تعجب خبره ده ملګرو. نن سبا په یوکرین کې یو نوې پالیسي جوړه شوې ده او هغه دا ده چې په یوکرین کې کم یو ماشوم اوسېږي، کم یو انسان اوسېږي چې دغه عمر، یعنې په سړو کې چې دغه عمر د 1390 کالو پورې دی، نو هغه به یوکرین پرېږدي نه، بلکې هغه په دغه ملک کې اوسېږي، د خپل ملک دفاع به کوي، په آرمي کې به داخليږي او جنګ به کوي د مقابل دشمن سره. او کوم چې ماشومان او زنانه دي هغو د اجازت دی هغه ملک پرېښودی شي. یعنې صرف او صرف د سړو دپاره د ملک نه وتل چې کوم دي نو هغه الاو نه دي، غیر قانوني کار دی. دا مستشنا خبره ده چې کله اوس د جنگ ټیم راغلی دی او سخت ټیم دی نو په هغې کې دوی سړي مخې ته کوي. لیکن کله چې هم د خواهشاتو میداني نو په هغې کې د خلک وایي چې نه، سړي او زنانه دواړو له یو شان حقوق ورکول پکار دي، ذمه داري یو شان پکار ده. نو اوس دغه لکه سړي راپاسي په یوکرین کې او دا احتجاج وکړي چې نه، موږ له دې حقوق راکړی شي، څرنګه ذمهواري چې زموږ ده دغه ذمهواري د زنانو له هم ورکړی شي. زنانو ته ولې اجازه ورکولی کېږي چې هغوی د ملک پرېږدي؟ ملګرو دا ټول هغه خبرې دي چې هغه د عقل سلیم او فطرت سره تصادم لري، تضاد لري. الله چې دا جنډر څنګه پیدا کړی دی، سړی جدا دی، ښځه جدا ده، نو په دې کې دا یو حکمت دی چې سړي دپاره کوم جسم دی، د هغه دپاره کوم طاقت دی، د هغې موافق ده ته کارونه ورسپارلی شوي دي او زنانه ته د هغې د وس مطابق کارونه ورسپارلی شوي دي. د زنانو د وس چې کوم کار دی هغه ذمهواري سړو له نه ده ورکړی شوي، او د سړو چې کوم کار دی هغه ذمهواري زنانو له نه ده ورکړی شوي. او که سړی رالګي د دواړه یو شان کوي په ذمهواریانو کې، په حقوقو، په هر څه کې، نو دې سره ګورې غټ نقصان ولاړېدی شي. او دا خبره د تجربې مشاهدې نه ثابته ده. لکه څه وخت مخکې د اولمپیکس یو مقابله وه چې په هغې کې یو سړی راغلی و خپل جنس بدل کړی و. یعنې هغه دا خبره کوله چې زه سړی وم لیکن ما د خپل ځان زنانه ښکارېده، دې وجې ما خپل جنس بدل کړی دی، زه زنانه یم. نو ستا خلک حیران وو چې موږ د دا نوم په کوم سپورټس کې ولیکو، د زنانو په هغې کې او که نه د سړو په هغې کې. نو بالاخره د هغو دا فیصله وکړله چې دې خپل ځان ته یعنې د زنانه په نظر باندې ګوري او دا وایي چې زه زنانه یم، نو دې وجې نه موږ باید دې سړي هغه نوم د زنانو په لیست کې ولیکو. بیا دغه شانتې وشوه کله چې دا سړی د ګیم اغزې ته ورغی او په دغه مقابله کې هغه زنانه ډېره زیاته ووالی شوه او غټ زخم پکې هغې ته ورسېدو په دې مقابله کې. او دا داسې خطرناکه نتیجه وه چې دغه خلک دوباره کېناستل، په دې خبرې یې سوچ وکړو، فکر وکړو چې اوس موږ څه کول پکار دي په دې باب کې. دا واضحه ده ملګرو چې کله انسان د فطرت نه بهر ته وځي او د دې نه ماوراء سوچ شروع کړي
نو واقعي خبره داسې قسم حالات سره مخامخ کیږي. بیا خلاصه خبرې دا شو چې زنانه الله کمزوري پیدا کړې ده، دغه په اعصاب کې دومره طاقت نشته څومره طاقت چې الله سبحانه و تعالی سړي له ورکړی دی. تاسو تاریخ وګورئ، همیشه چې غټ جنگونه شوي دي او غټ حالات مخې ته راغلي دي، تاریخي واقعیات دي، په هغه کې همیشه سړو مشري کړې ده. او په تاریخ کې داسې قومونه ډېر کم ملاویږي چې هغوی د یوې سختې مقابلې دپاره په خپل ځان باندې ښځه مشره کړې وي. حکمرانی یو غټ منصب دی، که په دې منصب باندې د کېناستلو دپاره زنانه ته اجازت وې، نو عائشه رضی الله عنها څنګه زنانه وه؟ د نبي اسلام په کور کې هغې تربیت حاصل کړی، یو عالمه زنانه وه، د نبي اسلام سره یو ځای ډېره زندګي تېره کړې ده، صحابو به هغې له خلافت ورکړی وي، هغه به په ځان باندې مشره کړی وي. نو اسلام چې کومه یوه خبره کوي هغه چېرته هم د واقع سره تصادم نه لري، هغه به همیشه ښه نتیجه موږ تاسو ته راوړي. او کوم خلک چې د هغې په خلاف ځي، بله لاره اختیاروي، نو هغه خلک به همیشه داسې ټکرې خوري او د هرات په میدانونو کې به ګرځي راګرځي.